سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له 0 نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست یو. نن چهارشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د تلې 23مه چې د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر له 15مې سره برابره ده. شبنم وزیری یم او تاسې ته له 0 نیوز 24 څخه د هېواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښته. د اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تازه نښته کې 11 ملکي افغانان وژل شوي او 100 نور ټپیان دي. د روسي شرکتونو له مسؤلینو سره د برادر افغان لیدنه. یا د لیدنه کې روسي شرکتونو افغانستان کې د نفت، جست، مسو او کرومایټ ډبرو اکتشاف او استخراج ته چمتووالی ښودلی. او د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري معین ډاکټر محمد نعیم د چین له سفیر راوشنګ سره لیدنه کې دواړو لوریو د دوړخیزه اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تازه نښته کې 11 ملکي افغانان وژل شوي او 100 نور ټپیان دي. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا د کندهار سپین بولتک ولسوالۍ کې نښته رامنځته شوې چې له امله یې 11 ملکي افغانان وژل شوي او 100 نور ټپیان دي. مجاهد ویلي چې پاکستاني ځواکونو د کندهار سپین بولتک ولسوالۍ کې په افغانستان باندې د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل چې وروسته افغان ځواکونه هم ځوابي حملې ته مجبور شول. نوموړي زیاته کړې چې په نتیجه کې ګڼ شمېر پاکستاني پوځیان وژل شوي، پوستې او مرکزونه یې نیول شوي، وسلې او ټانکونه یې ترلاسه شوي او اکثره نظامي تاسیسات یې هم له منځه وړل شوي دي. د اسلامي امارت ویاند دغه ورځ ویلي په 8 بجو د اسلامي امارت ځواکونو لخوا جګړه بیرته کنټرول شوې، خو د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د پکتیکا په یو شمېر فرضي کرښو کې هم د دوړو لوریو ترمنځ نښته شوې چې د مرګ ژوبلې په اړه یې کره شمېرې نه دي په ډاګه شوي. روسي شرکتونو افغانستان کې د نفت، جست، مسو او کرومایټ ډبرو اکتشاف او استخراج ته چمتووالی ښودلی. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د یاد ریاست مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په خپل کاري دفتر کې د یو شمېر روسي شرکتونو له مسؤلینو سره لیدلي. یاد معاونیت ویلي چې د روسي شرکتونو مسؤلینو په افغانستان کې د نفت، جست، مسو او کرومایټ ډبرو د اکتشاف او استخراج، اوبو مدیریت، برېښنا تولید او تخنیکي انعالاتو د تولید په برخو کې پانګونې ته چمتووالی ښودلی. اقتصادي معاونیت زیاته کړې چې د روسي شرکتونو مسؤلین د اړوندو ادارو له مسؤلینو سره د ژر همغږۍ رامنځته کولو په موخه په کابل کې خپل دفتر پرانیزي. دغه ورځ د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په بېلابېلو برخو کې د روسي شرکتونو د پانګونې له لیوالتیا د هرکلي ترڅنګ د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی. د صنعت او سوداګرۍ وزیر د چین صنعتي پرمختګونو د لیدنې پر مهال افغانستان ته د پانګونې جلب او ټکنالوژۍ پر لیږد ټینګار کړی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د یاد وزارت وزیر نورالدین عزیزي چین ته د خپل سفر پر مهال د یاد هیواد له صنعتي او بنسټیزو پروژو څخه لیدنه کړې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یادو لیدنو موخه د پرمختللو صنعتي تجربو څخه ګټه اخیستل، د چین ټکنالوژیکي لاسته راوړنو لیدنه، افغانستان ته د پانګونې فرصتونو پیژندنه او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکارۍ پراختیا بلل شوې ده. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري معین ډاکټر محمد نعیم د چین له سفیر راوشنګ سره لیدنه کې دواړو لوریو د دوړخیزه اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس حافظ ضیا احمد تکل ویلي چې محمد نعیم د واحد چین د اصل پر ملاتړ ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې اسلامي امارت د متوازن سیاست له مخې له ټولو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او له هیڅ یو هیواد سره د بل هیواد پر ضد اړیکې نه پالي. یا د لیدنه کې نوموړي د پاکستان د لوري پر افغان خاوره برید یو ظالمانه او بزدلانه برید وباله او په وینا یې پاکستاني لوري ته مناسب ځواب ورکړل شو. نوموړي زیاته کړې چې اسلامي امارت له ټولو په ځانګړي ډول خپلو ګاونډیانو سره د ښو او مثبتو اړیکو غوښتونکی دی،
خو پر افغان خاوره د تیری صورت کې افغان ولس له خپلو حقوقو او ارزښتونو څخه دفاع د ځان ثابت حق ګڼي او په ښه توګه له خپل ځان او حقونو څخه دفاع کولی شي. بل لور د چین سفیر ژاو شینګ ډاډ ورکړی چې چین د افغانستان ملي حاکمیت ته بشپړ درناوی لري او هم له افغانستان سره د دوامدارو همکاریو غوښتونکی دی. نوموړي د تفاهم او خبرو له لارې د ستونزو پر حل ټینګار کړی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي سره لیدلي. د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي نن د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي ګیلس برټرانډ او مل پلاوي سره لیدلي. په دې کتنه کې ګیلس د نشهیي توکو د کښت، قاچاق، سوداګرۍ او استعمال مخنیوي او د سرتاسري امنیت تامین د اسلامي امارت د لاسته راوړنو غوره بیلګې یادې کړي دي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي چې اسلامي امارت د اقتصاد محور متقابل درناوي او نه مداخلې پر بنسټ د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره نیک حسنه او متوازن روابط غواړي او له دوی هم غواړي چې اسلامي امارت سره ورته اړیکې ولري. او د پای خبر همدا چې په اندونیزیا کې د اسلامي امارت سفیر له خپل ایرانی سیال سره لیدلي. په جاکرتا کې د اسلامي امارت سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د یاد سفارت سرپرست مولوي سعد الله بلوچ د اندونیزیا لپاره د ایران له سفیر محمد بروجردي سره کتلي. د خبرپاڼې له مخې په یاده لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان او ایران ترمنځ د دوستانه اړیکو او د ښوونیزو، فرهنګي، سیاسي او اقتصادي همکاریو د پراخولو پر اهمیت ټینګار کړی. سفارت زیاته کړې چې دواړو لوریو د سیمې د روان وضعیت او د ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو پر حل، د سیمې د ثبات ساتنې او د تفاهم او خبرو اترو له لارې د شخړو د مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی. کورني خبرونه همدومره د بهرنیو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغانۍ، ټویټر او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې نیوز 24 خپرونې د الله په